د لوی خدای په نامه د خبرونو سرچینې ناروې هیواد کې د افغانستان سفارت لخوا د هیواد اخرنۍ زلزلې د شهیدانو لپاره د تعزیت مراسمو ترسره کېدل. متحده عربي اماراتو لخوا د افغانستان د زلزلې ځپلو ته د بشري مرستو لېږد او په غزه کې د بشري ناورین دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه 1404 کال د وژې 14 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. په ناروې کې د افغانستان اسلامي امارات سفارت په هیواد کې د روسي زلزلې قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکي په موخه د تعزیت مراسم ترسره کړل. په دې مراسمو کې سفیرانو، ډیپلوماتانو او د ګڼ شمېر هیوادونو استازو ګډون او د خواخوږۍ څرګندونه یې وکړه او د خپلو هیوادونو د مرستو د راجلبولو ژمنه یې هم وکړه. د متحده عربي اماراتو یا شارجه 24 رسنۍ راپور ورکړی چې پر 24 ټنه خوراکي او اوسټوګنیز توکو بار د متحده عربي اماراتو یوه الوتکې د هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه افغانستان ته الوتنه کړې ده. د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد ابن زاید آل نهیان د افغانستان زلزله ځپلو ته د بیړني او بشردوستانه مرستو د یوې کښتۍ د سولو امر هم کړی دی چې خوراکي توکي، اوسټوګنیز توکي او درمل پکې بار دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پنجاب کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې پر مهال د یوې کښتۍ د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د رویټرز په وینا دغه کښتۍ د سویلي پنجاب په ملتان ولسوالۍ کې د سیلاب اوبو د تیز جریان له امله چپه شوې ده. او دا چې الجزیرې خبري شبکې د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د صهیونیستي رژیم په پرونیو بریدونو کې په غزې ترانګ کې لږ تر لږه 80 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپور زیاتوي چې له دې جملې 45 تنه په غزه ښار کې شهیدان شوي، هلته چې اسرائیلي یرغلګرو د ښار د نیولو په موخه خپل بریدونه پراخ کړل او هڅه کوي د ښار ټول اوسېدونکي د غزې څانګې جنوبي سیمو ته بې ځایه کړي. قدرمنو لیدونکو د ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.